تاسو ته پته شته په پاکستان او امریکې دواړو باندې قرضونه دي. پاکستان هم قرضدار دی او امریکا هم قرضدار ده. او د مزې خبره دا ده په پاکستان قرض کم دی او په امریکا باندې انتهایی ډیر زیات قرض دی. په امریکا چې کوم قرض دی دغه د نیمه عمر هم د پاکستان قرض نه دی بلکې دغه نیمه عمر هم نه دی د پاکستان قرض. په امریکا باندې انتهایی ډیر زیات قرض دی. د امریکې د قرض په مقابله کې د پاکستان قرض د نش برابر دی. خو بیا هم د امریکې قرض د امریکې لپاره بوج نه دی او د پاکستان چې کوم قرض دی دا انتهایی ډیر زیات کم قرض دی خو بیا هم د پاکستان لپاره یو ډیر غټ بوج دی. یو غټه مسله ده. څومره قرض دی د پاکستان او د امریکې په قرض باندې د دې دواړو لږ کمپیریزن کوو، د دې دواړو لږ موازنه کوو. امریکا باندې چې کم قرض دی هغه د 40 ټریلیون ډالر 40 ټریلیون ډالر قرض چې دی دا په امریکا باندې دی. دا انتهایی ډیر زیات قرض دی. دا که چېرته موږ د پاکستانو په روپو کې حساب وکړو چې پاکستاني څومره روپۍ د دې نه جوړیږي د 40 ټریلیون ډالر نه 11032 کیرب پاکستاني روپۍ جوړیږي. دا انتهایی ډیر زیات غټ قرض دی. د دې 40 ټریلیون ډالر قرض په مقابله کې د پاکستان څومره قرض دی؟ د پاکستان قرض چې دا صرف او صرف 0.29 ټریلیون ډالر قرض دی. انتهایی ډیر زیات کم. ګوره د امریکای قرض 40 ټریلیون ډالر دی او د پاکستان قرض چې دی 0.29 ټریلیون ډالر دی. که د پاکستان د 0.29 ټریلیون ډالر موږ پاکستاني روپۍ ته واړو کنه نو د دې نه صرف 81 کیرب پاکستاني روپۍ جوړیږي. یعنی مطلب دا دی چې په دې امریکا باندې څومره قرض دی 40 ټریلیون د دې د نیمه عمر په پاکستان نه دی بلکې نیمه چې بیا نیمه کې کنه د دې نیمه 20 ټریلیون ډالر جوړیږي. که چېرته هغه 20 منګه بیا نیمه کو 10 ټریلیون ډالر نو بیا هم د پاکستان دا دغه نه کم دی. که هغه موږ بیا نیمه کو یعنی مطلب دا دی چې په پاکستان باندې د امریکې په مقابله کې انتهایی ډیر زیات کم قرض دی. انتهایی ډیر زیات کم قرض دی. خو بیا هم تاسو ته ما خبره وکړه چې دا قرض د امریکې لپاره بوج نه دی، سردردی نه ده. او دا معمولی قرض چې دی کنه دا زمونږ لپاره لویه سردردی ده، غټ بوج دی. دا ولې په دې باندې لږ پوه کوم. ګوره د دې یو څو وجوهات دي. دا لږ قرض د پاکستان لپاره ولې دومره غټه سردردی ده او دا دومره غټ قرض د امریکې لپاره ولې لویه سردردی نه ده؟ د دې یو څو وجوهات دي. دا یو څو فیکټرز دي دغه د وجې نه داسې کېږي. د ټولو نه اولنۍ غټه خبره چې ده کنه هغه د یو ملک جی ډي پي ده. ګوره دا جی ډي پي چې دی کنه دا څه شي ته ویل کېږي؟ دا د یو ملک سالانه پیداوار دی چې په دې ملک کې دننه څه کېږي کنه کم مالیت چلیږي، کم پیداوار کېږي، که د زراعتو نه کېږي، که د فصلونو نه کېږي، که د کمپنیو نه کېږي، د میډیسن کمپنۍ دي یا کم بینکونه دي په ملک کې دننه، دا سالانه څومره روپۍ ګټي په کال کې؟ اوس دغه سالانه چې په کوم ملک کې څومره پیسې ګټل کېږي دې ته ویل کېږي جی ډي پي. او د امریکې دا جی ډي پي چې ده کنه دا ښه ده د پاکستان په مقابله کې. د پاکستان جی ډي پي کمه ده او د امریکې جی ډي پي سیوا ده. نو مطلب دا چې امریکا په خپل ملک کې څومره پیسې جنریټ کوي، څومره پیسې ګټي سالانه، هغه انتهایی ډیر زیاتې دي. د پاکستان دا ډېرې کمې دي. دا یو غټ وجه کې دا هم ده چې پاکستان په خپل ملک کې سالانه کمې پیسې تیاروي. دلته صنعتونه نشته، دلته کارخانې نشته، دلته فصلونو ته توجه نه ورکوي، دلته د بینکینګ نظام هغسې نه دی. د پاکستان سالانه پیداوار کم دی. دغه وجه ده چې په دې باندې قرض کم دی خو سردردي ورته لویه ده ځکه چې سالانه پیداوار د دې نشته چې هغه قرض واپس کړي. په امریکې باندې قرض سیوا دی او د هغوی سالانه پیداوار سیوا دی. هغه د دومره غټ قرض هغوی ته څه مسله نه ده، هغه دا په خپل ملک کې واپس پیدا کولی شي. د امریکې په جی ډي پي باندې که موږ خبره وکړو که نه د امریکې جی ډي پي سالانه 31 ټریلیون ډالر ده. 31 ټریلیون ډالر یعنی مطلب امریکا سالانه په یو کال کې دننه چې څومره پیسې پیدا کوي په خپل ملک کې دننه هغه د 31 ټریلیون ډالر. ټوټل قرضه پې 40 ټریلیون ډالر ده او په خپل ملک کې سالانه دا څومره پیسې پیدا کوي دا د 31 ټریلیون ډالر. دا ډیره غټه پیسه ده چې دا په خپل ملک کې پیدا کوي. اگر چې قرض په دې باندې ډیر دی او سالانه انکم د دې کم دی خو بیا هم دا کم جی ډي پي چې د دې دا ډیره بهترینه جی ډي پي ده. دا ډیر ښکلی انکم په خپل ملک کې پیدا کوي. دا که موږ پاکستاني روپو ته واړو که نه نو دا 86,156 کرب روپۍ د دې نه جوړیږي. 86,156 کرب
روپۍ د دینه جوړیږي سالانه. یعنی مطلب دا چې امریکا په یو کال کې په خپل ملک کې دننه چې څومره پیسې پیدا کوي کنه هغه د 86156 کروڑ روپۍ دا 31 ټریلیون ډالر د دینه جوړیږي. نو دا ډیره ښکلې جی ډي پی ده د امریکای. اوس پاکستان څومره پیدا کوي؟ د پاکستان جی ډي پی څومره ده؟ نو د پاکستان جی ډي پی دا 0.04 ټریلیون ډالر دا د امریکای په مقابله کې د نش برابر ده. انتهایی ډیره زیاته کم جی ډي پی ده. ګوره دیو 31 ټریلیون ډالر جی ډي پی سالانه دومره پیسې پیدا کولی. د پاکستان دا 0.04 ټریلیون ډالر ده. د امریکای په مقابله کې د دیو چې کم سالانه پیداوار دی کم انکم دی هغه انتهایی ډیر زیات کم دی 0.04 ټریلیون ډالر او په 31 ټریلیون ډالر کې ډیر زیات فرق دی. د دې 31 ټریلیون ډالر نه پاکستاني 86156 کروڑ روپۍ جوړېدلې. د پاکستان د دې 0.04 ټریلیون ډالر نه پاکستاني روپۍ چې کمی جوړیږي دا چې موږ پاکستاني روپو ته واړو نو د دې نه جوړیږي 1140 کروڑ روپۍ. یعنی مطلب پاکستان سالانه 1140 کروڑ روپۍ سالانه ګټي په کال کې چې دی کله حساب وکي. نو د دیو دا چې کم سالانه جی ډي پی دا انتهایی ډیره زیاته ده دا 86156 کروڑ روپۍ دي سالانه او د پاکستان دا صرف 1140 کروڑ روپۍ سالانه پاکستان پیدا کوي. نو امریکای ته چې دا دومره غټ قرض دی کنه دا 40 ټریلیون ډالر او دیو ته د دینه څه مسله نشته څه سردردي نشته دی څه ټینشن ورته نشته دی هغه غټه وجدار چې د دیو سالانه چې کم انکم دی غډیر زیات دی. دی سالانه په خپل ملک ډیر زیات پیسې پیدا کوي او زمونږ پاکستان سالانه صرف 1140 کروڑ روپۍ پیدا کوي. نو دا معمولی شان قرض چې دی کنه دام زمونږ د پاکستان لپاره یو غټه سردردي ده یو غټ ټینشن دی زمونږ لپاره. هغه وجدار چې پاکستان کې د خپل انکم کم دی د دیو جی ډي پی کم ده د چې کم سالانه پیداوار کمی پیسې جنریټ کوي کنه کمی پیسې ګټي په خپل ملک کې دننه هغه ډیر زیات کمی دي. نو دا قرض مونږ ته ځکه یو غټ بوج دی یو اهم وجب کې د ملک جی ډي پی ده. نو دا دومره غټ قرض چې امریکا ورته څه ټینشن نه لیو دا په سر ورته بوج نه راځي دا غټه وجدار چې دا غوي جی ډي پی خره دا غي د ملک سالانه چې کم پیداوار دی کومه پیسې ګټي په خپل ملک کې دننه هغه ډیر زیات دی. او زمونږ د معمولی قرض چې دی کنه دا مونږ ته ولې دومره غټ ټینشن دی دا ولې دومره غټه سردردي ده هغه وجدار چې زمونږ سالانه کومه جی ډي پی ده کنه زمونږ په ملک کم پیداوار کیږي نو هغه کم دی د امریکای په مقابله کې هغه د نش برابر دی. نو ځکه امریکا د دومره غټ قرض ته ټینشن نه لري ځکه چې هغه وایي شمه دا کوله په ما باندې قرض ار څومره ډیر دی او پاکستان د معمولی قرض تم دومره غټ ټینشن لري. هغه وجدار چې د ملک پیداوار نشته په ملک نه صنعتونه نشته دي نه کارخانې شته دي نه چرته چا په فصل په ځمکه باندې کار وکړو نه چرته کمپنۍ کولاو شولې دغه وجه ده چې دا قرض مونږ ته یو غټ بوج جوړ شوی دی. نو یو اهم غټه وجه چې دا هغه د ملک جی ډي پی ده امریکای جی ډي پی خره او زمونږ جی ډي پی چې دا نو دا بیکاره دا کمه ده. بل طرف ته کومنګه په پی سی آی باندې خبره وکړو چې د امریکای پی سی آی څومره ده او د پاکستان پی سی آی څومره ده. پی سی آی مطلب دا د پر کیپټا انکم یعنی مطلب دا چې په امریکا کې یو کس سالانه څومره ګټي او په پاکستان کې یو کس سالانه څومره پیسې ګټي. پی سی آی پر کیپټا انکم مطلب په پاکستان کې یو شهري دی عام طور ایوریج او ساتن هغه څومره پیسې په کال کې ګټي پیدا کوي. دغه شان د امریکای یو شهري چې دی هغه سالانه څومره پیسې پیدا کوي څومره پیسې ګټي. نو که په دې باندې موږ خبرو وکړو ګوره په ملک کې مختلف قسم خلک دي څوک به په کال کې 1 لک روپۍ پیدا کوي څوک به په کال کې 10 لک پیسې پیدا کوي څوک به په کال کې کروڑ روپۍ پیدا کوي. غریب او مالدار مختلف قسم خلک شته دي. د دغه ټول خلکو ایوریج چې موږ راو باسو دا سالانه چې څومره پیسې ګټل کیږي او دا بیا پر ټول خلکو باندې تقسیم کو دغه ته ویل کیږي پر کیپټا انکم. یعنی مطلب دا چې د یو ملک سالانه یو شهري څومره پیسې پیدا کوي دغه ته ویل کیږي پر کیپټا انکم. نو که د امریکای منګ حساب ولګاو د امریکای یو شهري په کال کې 90,000 ډالر چې دی کنه دا سالانه پیدا کوي. یعنی مطلب د امریکای یو شهري په یو کال کې 90,000 ډالر پیسې ګټي. اوس دا داسې نه ده چې هر یو شهري 90,000 ګټي په دې کې داسې دي چې څوک به 1000 ډالر ګټي په کال کې څوک داسې دي چې هغه به نه ګټي څوک داسې دي چې هغه به 1000 ډالر د کال ګټي څوک داسې دي چې هغه به 10,000 ډالر د کال ګټي څوک داسې دي چې هغه به 50,000 ډالر د کال ګټي. خو د دې ټولو ایوریج چې موږ راو باسو کنه نو تقریبا چې په یو شهري باندې سالانه دغه انکم جوړیږي 90,000 ډالر. دا کوم پاکستانی روپو ته واړو نو تقریبا 2 کروڑ 52 لک روپۍ پاکستانی جوړیږي. یعنی مطلب په امریکا کې یو شهري په کال کې 2 کروڑ 52 لک روپۍ پاکستانی ګټي 2 کروڑ 52 لک روپۍ. کله پاکستان منګه د پی سی آی خبرو کو پر کیپټا انکم په پاکستان کې سالانه یو شهري څومره پیسې ګټي نو په پاکستان کې
$1600 چې دي کنه $1600 دا یو عام شهري سالانه ګټي په کال کې $1600 عام. نور تاسو ته ما خبر وکړه چې دا هر یو شهري په کال کې 1600 نه ګټي د دې ټولو ایوري چې موږ راوباسو نو تقریبا $1600 دا یو شهري باندې راځي دا په کال کې دی ګټي. اوس د $1600 د پاکستاني څومره روپۍ جوړیږي په دې باندې خبره کوو. د دې نه $1600 نه 4.5 लाख پاکستانی روپۍ چې دا جوړیږي مطلب دا چې په کال کې یو پاکستانی 4.5 लाख روپۍ ګټي. اوس تاسو ته هغه ځړه خبره ده تاسو ته ویل چې هر یو پاکستانی شهري 4.5 लाख روپۍ کال نه ګټي. په دې کې داسې دي چې ځنې به نه ګټي ځنې داسې دي چې به 1 लाख روپۍ کال ګټي ځنې داسې دي چې هغه به 50 लाख روپۍ کال ګټي. دا د یو ایوریج راایستل شوی دی دغه ته پی سی آی ویل کیږي. نو تقریبا دغه اندازې مطابق 4.5 लाख روپۍ دا یو پاکستانی په کال کې ګټي. اوس کوم دې ته سوچ وکړو د امریکایي شهري په کال کې 2.5 کروڑ روپۍ ګټي او پاکستانی شهري په کال کې 4.5 लाख روپۍ ګټي. نو د پاکستان په پی سی آی کې او د امریکای په پی سی آی کې ډېر غټ فرق دی. پاکستانی شهري په کال کې انتهایی ډېر زیات کمی روپۍ ګټي 4.5 लाख او د امریکایي شهري چې دی دا 2.5 کروڑ روپۍ په کال کې ګټي. دغه وجه ده چې د ملک شهري کله مالدار کنه چې په ملک کې پیسې ډېرې نو بیا د بهر قرض کې ارڅومره ډېر دی خو دومره غټ ټینشن نه. او زمونږ په خپل ملک کې شهرین پیسې کمی ګټي پیسې کمه ده نو دغه وجه ده چې په موږ باندې معمولی قرض هم غټ بوج کیږي. په امریکا باندې غټ قرض دی خو هغوی ته نه بوج کیږي هغه ته د دې نه ټینشن نه ولاړیږي. نو دا پی سی آی چې دی کنه دا ډېر غټ میټر کوي په دې قرض کې چې په امریکا باندې دومره قرض دی هغوی ته ټینشن نشته او زمونږ معمولی شان قرض دی موږ ته دومره ټینشن دی. نو یو وجب کې د پی سی څنګه چې جی ډي پی و دغه شانته کې یو پکې د ملک شهري څومره پیسې ګټي دا هم پکې یو غټه وجه ده. ښه د دې نه وروسته که موږ دې له راشو چې په یو شهري باندې قرض څومره جوړیږي. اوس ګوره په امریکا باندې دا $40 ټریلیون قرض دی کنه نو په یو شهري باندې د امریکای څومره قرض جوړیږي. نو د دې حساب مطابق د امریکای په یو شهري باندې $1,16,500 قرض جوړیږي. $1,16,500 قرض جوړیږي دا ډېر غټ قرض دی په یو شهري باندې. دا پاکستاني روپو ته چې موږ واړو نو د دې نه تقریبا 3 کروڑ 23 लाख روپۍ جوړیږي. 3 کروڑ 23 लाख پاکستانی روپۍ د دې نه جوړیږي. یعنی مطلب دا چې هر امریکایي شهري 3 کروڑ 23 लाख روپۍ قرضدار دی. دا غوي دومره قرض دی په امریکا باندې چې هر یو شهري باندې دا ټول قرض ته ایکولی ډیوایډ کې تقسیم کې نو 3 کروڑ 23 लाख روپۍ هر یو امریکایي شهري قرضدار دی. اوس په پاکستان باندې چې کوم قرض دی نو پاکستان یو شهري څومره قرضدار دی. د پاکستان یو شهري چې دی کنه دا $1100 قرضدار دی. $1100 او د دې $1100 نه 3.5 लाख روپۍ جوړیږي. یعنی مطلب دا چې د پاکستان هر یو شهري دا 3.5 लाख روپۍ قرضدار دی. امریکایي شهري 3 کروڑ 23 लाख روپۍ قرضدار او پاکستاني شهري صرف 3.5 लाख روپۍ قرضدار دی. د دې نه ته سوچ وکړه چې امریکا څومره غټه قرضدار ده او امریکای څومره غټ قرض دی. نو که ته سوچ وکړې یو امریکایي 3 کروڑ او 30 लाख روپۍ قرضدار دا ډېر غټ قرض دی. انتهایی یو امریکایي 3 کروڑ 30 लाख روپۍ قرضدار دی. نو اوس سوچ کوه چې ټول امریکا څومره غټه قرضدار ده خو بیا هم دا هغوی ته څه ټینشن نه دی هغوی ته څه مسله نه ده دا هغوی سردردي هغوی ته نه جوړیږي. پاکستاني یو شهري 3.5 लाख روپۍ قرضدار دی بیا هم پاکستان ته دا قرض دومره غټ ټینشن دی دومره غټه سردردي ته جوړه شوې ده. نو ته سوچ کوه چې په امریکا باندې دا دومره غټ قرض دا بوج نه دی او په پاکستان باندې دا وړوکی قرض دا بوج دی. دا ولې اخر دا موږ باندې دا کم قرض ولې دومره بوج دی دا ولې دومره غټه مسله موږ ته جوړه شوې ده. ګوره په دې کې یو خبره باندې تاسو ځان پوه کړئ. په دې کې یو اهم پوینټ دا دی په پاکستان باندې چې کومه قرضه ده نو دا اکثر زیاتره قرضه بیرونی قرضه ده. بیرونی قرضه هغه قرضه ده چې دا پاکستان د بهر نه اخلي. بهر د چا نه قرض اخلي لکه مثال زه تاسو ته ویم دا د آی ایم ایف نه قرض اخلي دا د ورلد بانک نه قرض اخلي دا مثال بهر کې د چاینا نه قرض اخلي دا د یو اس ای نه قرض اخلي امریکای نه قرض اخلي یا مثال دا د سعودي عرب نه قرض اخلي یا د یو ای ای نه قرض اخلي د دوبۍ نه قرض اخلي. د دې زیاتره قرضه چې دا کنه دا د بهر ملکونو نه ده د بهر دنیا نه ده کاغه ایم دی کاغه ورلد بانک دی کاغه چاینا ده کاغه امریکا ده کاغه سعودي دی که دوبۍ ده که هر ځای دی خو زیاتره قرضه د پاکستان چې ده کنه دا د بهر نه ده دا بیرونی قرضه ده او دا بیرونی قرضه چې ستا د بهر نه وکنه دا د یو ملک لپاره غټه خطر ده. او د امریکای چې کومه قرضه ده نو د امریکای زیاتره قرضه چې ده کنه نو دا اندرونی قرضه ده
دا داسې قرضه ده چې دا د بهر نه ډېره قرضه نه اخلي. د دیو 80% قرضه چې ده که نه 80% قرضه دا په خپل ملک کې دننه دیو دا قرض رااخیستی دی. لکه په خپل ملک کې دیو ته چې ضرورت راشي د بینکونو نه قرضه راواخلي، د خپل بینک نه، یا د یو غټې کمپنۍ نه قرضه راواخلي، یا په ملک کې چې کوم مالداره خلک دي د هغوی نه قرضه راواخلي او هغوی یې ورله په خوشحالۍ باندې قرضه ورکوي، ځکه چې هغوی ته پته لګي چې ملک ښه دی، د دې جي ډي پي ښه ده، پیداوار یې ښه دی، غلا نه کوي، چل ول راسره نه کوي، قرض په خوشحالۍ ورکوي چې سبا ماته بیرته میلاویږي. نو دا یو غټه وجه ده چې د هغوی قرض اندروني دی. اندروني دومره غټه مسله نه ده، خو دا بیروني قرض چې دی که نه دا خطرناک دی، دا مسله ده. په دې باندې ډېر غټ سود هم راځي، انټرسټ په دې باندې ډېر زیات سود، دا به سره د سوده ته هغوی ته واپس کوي. د خپل ملک ته هم په سود باندې دی، خو دا کم دی، دا ریلیکس قرضه ده، دا دومره ټینشن تا ته نه جوړوي. او دا د بهر چې کومه قرضه ده که نه دا ډېر غټ ټینشن تا ته جوړوي. او د پاکستان زیاتره قرضه دا د بهر ده، دا بیروني ده. او د امریکې زیاتره قرضه اندروني ده، هغه د خپل ملک نه دننه ده، ځکه هغوی ته دا دومره ټینشن نه جوړوي او پاکستان ته دا ټینشن جوړوي. هغوی ته ټینشن ځکه نه جوړوي چې ګوره هغوی د خپل ملک مثال د بینک نه قرضه راواخیسته، د مالدار خلکو نه قرضه راواخیستله، یا یې د کمپنیانو نه قرضه راواخیستله، هغوی ته پته ده چې دا زموږ سره دوکه نه کوي، څه وخت پس به دا قرضه موږ ته راواپس کړي. نو هغې قرضه ورکوي، هغوی ته ټینشن نه دی. زموږ دا مسله څه ده؟ زموږ مسله دا ده که نه چې موږ ته کله ضرورت راشي، مثال د آی ایم ایف نه قرض راوړو، یا د ورلډ بینک نه قرض راوړو، یا د چاینا یا د بل ملک بیروني د یو چا نه قرض راوالو، دا قرض چې کله پاکستان ته راورسېږي که نه، نو په دې قرض باندې څه چل وشي؟ په دې قرض باندې داسې وشي دا قرضه دا پیس چې کله پاکستان ته راشي نو دا په څه کې استعمال شي؟ دا خو یا دوبۍ ته لاړی شي، دوبۍ ته، په دوبۍ کې په دې باندې پراپرټي واخیستلی شي، صحیح ده، یا دا د سویس بینکونو ته لاړ شي، د سویس بینکونو کې دا جمع شي، یا په خپل ملک کې په دې باندې غټ غټ ګاډي واخیستلی شي، یا دا په خپل ملک کې چې دا کم غټ غټ خلک دی تقسیم کړي په ځان له. نو چې دی ځان له تقسیم کړي نو بیا خو یو ای سره مثال تعلق خراب شو، چې د یو ای سره تعلق خراب شو، هغه ته قرضه غواړي، هغه یې ماله پیسې راکړه، سره د سود یې راکړه، نو پاکستان له سخته راشي. چې پاکستان له سخته راشي نو دی یا بل ملک ته لاړ شي، وای مال اوس قرضه راکړه، سخته ده، تکلیف دی راته. بل داسې کار وکړي، پټرول په 100 روپۍ باندې لیټر دي، دای په 300 په موږ باندې راخرڅوي، د عوامو نه چمړه وباسي، د 100 روپۍ لیټر دی په 300 روپۍ باندې په موږ راخرڅوي، نو د عوامو نه چمړه وباسي او دغه پیسې ترې وباسي. یا داسې ده چې په 10 روپۍ یا په 15 روپۍ باندې یونټ بجلی ده، په موږ باندې په 45 او په 50 روپۍ باندې یونټ بجلی راخرڅوي. نو په دې طریقه باندې دی دا پیسې راټولول شروع کړي، د عوامو نه تیل وباسي، د عوامو نه چمړه وباسي او دا پیسې د هغه نه راوباسي. ما ویل چې په 100 روپۍ باندې لیټر پټرول دی، نو په موږ په 300 راخرڅوي، چې په 15 روپۍ یونټ بجلی ده نو په 45 په موږ راخرڅوي، د عوامو نه چمړه وباسي او په دې طریقه باندې دا پیسې راپوره کوي او بیا دغه قسطونه بهر ملکونو ته لیږي. نو غټه وجه دا ده چې په امریکا باندې دا دومره غټ قرض دی او هغوی ته ټینشن نشته، هغوی ته سردردي نشته، په هغوی باندې دا بوج نه دی، هغه کې دا ټولې خبرې شامل دي. زمونږ د پاکستان قرض لږ دی خو موږ ته دومره غټ بوج دی. هغه وجه دا ده چې یو خو د قرضه کوم قسط د بهر نه راشي هغه صحیح د ملک دپاره استعمالیږي نه، په دې باندې نه چېرته کارخانې جوړې شوې چې موږ به دې باندې پیسه وګټو، نه پرې چېرته ځمکې آبادې شولې چې په هغه باندې نوره پیسه وګټل شي. دغه پیسه دا کومه قرضه چې ملک ته راوړي، کوم قسط راورسېږي، په کار دا ده چې دا ته اوس استعمال کړي، یوټیلایز یې کړي. دا تاله چې مثال ته 10 کروڑ روپۍ راوړي پاکستان ته که نه، دا تاله په 15 کاله کې بیرته 10 کروڑ روپۍ ګټي، خو هغه دلته دغه شانته نه کېږي، هغه پیسه نه استعمالیږي. تاسو ته ما ویل هغه لاړ شي یا د سویس بینکونو ته لاړ شي، یا په دوبۍ کې پراپرټي واخیستل شي، یا په خپل ملک کې په ګاډي واخیستل شي، او بیا چې کله قرضدار زموږ نه قرض غواړي نو بیا څه کوي؟ بیا ورته پټرول ګران کا، بیا ورته تیل ګران کا، بیا بجلی ګرانه کا، بیا ټماټر ګران کا، بیا پیاز ګران کا، بیا اوړه ګران کا. په دې طریقه باندې بیا پیسې راټولول شروع شي، یا بل ملک ته لاړ شي وایي سخته راله او پیسې راله راکړه، نو د یو نه راواخلي بل یې ورکړي. په دې طریقه باندې دا قرض چې دا موږ ته بوج شوی دی. دا قرض چې دی که نه دا غټ بوج موږ ته ځکه دی چې یو خو په دې پسې غټ سود راځي، په دې پسې ډېر غټ سود راځي، او بل دا چې دا پیسه په صحیح ځای کې استعمالیږي نه، د دې نه فایده نه اخیستل شي، ځکه دا وړوکی قرض موږ ته غټ بوج دی. نو خبره مې په دې پسې کوله چې امریکا زموږ نه ډېره قرضدارې ده، او د هغو جي ډي پي هم ښه ده، د هغو پي سي آی هم ښه ده، د هغې کومه پیسه قرضه چې راوړي په خپل ملک کې استعمالوي، هغه پرې نوره پیسه ګټي، نوره پیسه پرې جنریټ کوي. زموږ چې کومه قرضه راځي هغه هغه شانته کې نه استعمالیږي. نو موږ ته د وړوکې قرضه بوج دی، امریکې ته د غټه قرضه هېڅ ټینشن نشته.